ما به ځان خود در پسې دا رنګې بدحال ساتلی ما به ځان خود در پسې دا رنګې بدحال ساتلی چې تا بل کار نه و تازه به د شین خال ساتلی اول خپل ځان دی بیا جهان د دې متل به وجود اول خپل ځان دی بیا جهان د دې متل به وجود اول مې ته ساتلی وروسته مې ځان خیال ساتلی دلته د حسن ښکلاګانې دي هر خواته ګوره دلته د حسن ښکلاګانې دي هر خواته ګوره اوس ښاپېرۍ له کوهي کافه دلته سیل ته راځي ډېره مننه دلته د حسن ښکلاګانې دي هر خواته ګوره اوس ښاپېرۍ له کوهي کافه دلته سیل ته راځي او هغې د پته له یو بل کوله دا یې ویل امید صاحب هغې د پته له یو بل کوله دا یې ویل چې سید حیات معصوم به کله اباخیل ته راځي چې بس جبر دی کومې په خپل زړه له دی نه باده بس جبر دی کومې په خپل زړه له دی نه باده ته کړه چې څه کولی سې هر څه له دی نه باده چې یو وارې مې وویل چې بس نه دی جانانه چې یو وارې مې وویل چې بس نه دی جانانه قسم ده که د روخې ځم په وره له دی نه باده څوک سنګرونه پالي مړه پراته دي څوک سنګرونه پالي مړه پراته دي څوک په کورونو کښې اوده پراته دي څوک سنګرونه پالي مړه پراته دي څوک په کورونو کښې اوده پراته دي او څوک د الله په یاد کې شپې رڼوي څوک د الله په یاد کښې شپې رڼوي څوک له غفلت تر مرخاته پراته دي خپله مې پښه پرېکړه په چړې باندې خپله مې پښه پرېکړه په چړې باندې یار مې مرور که نه کیسې باندې خپله مې پښه پرېکړه په چړې باندې یار مې مرور که نه کیسې باندې او تا غوندې ګلاب پیدا کړی ده تا غوندې ګلاب پیدا کړی ده شاباس دې وي ګرانه ستا ادې باندې نن مې شریک شه تنهایی کې تجربه به وشي نن مې شریک شه تنهایی کې تجربه به وشي چې تماشا څنګه په بله تماشا کې اوسي خدای د خلکو ذهن لا برداشت کولی نشي شاد صاحب خدای د خلکو ذهن لا برداشت کولی نشي خدای زما ذهن په کومه جزیره کې اوسي شکریه چې دی خبره ومنله شکریه چې دی خبره ومنله په رقیب مې خپله بره ومنله کوټ ګلان کله واقع په تا رنګین دی یاره اوس مې دی انوره ومنله واورې ورېښمو کله څه سره تشبیه د حق شي واورې ورېښمو کله څه سره تشبیه د حق شي ستا په نازک نازک بشر دغه خبرې واورې ورېښمو کله څه سره تشبیه د حق شي ستا په نازک نازک بشر دغه خبرې کوو مونږ پښتنو ته تر دې حده ضرورت د امن مونږ پښتنو ته تر دې حده ضرورت د امن چې اوس ماړه یو که نه هر دغه خبرې کوو